نن ما هغه د سی آی ای جاسوس کېنولی و ته دې د خلکو سترګو ته خاورو شیندلو ته وګوره. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم د لوګر اتلو قهرمانو چې ته تباه و برباد سې. لومړی مرستیال امرالله صالح نو لومړی مرستیال د اوس خو د تا سره په یوه تیارې کې راغی. محب الله محب هغه ځان طلاقه چې ښځه د امریکانو ایساره کړی خو تا سره په یوه تیارې کې راغی. نو د خلکو تر مخ کې دغه تشریفاتي خبرې څه ضرورت لري؟ خو شروع وکړه چې د لوګر ولسه تاسو تاریخ لرئ زه د اوس یم. دا ووایه چې تاسو د جهاد کور یاستئ زه در کې غلام یم. دا ووایه چې تاسو امریکایان په ګونډو کړه زه نوکر او مزدور یم. ما وبخئ راسه بخښنې ته. د دغه جهادي کور قربانۍ ولې تر پښو لاندې کوې؟ ولې ځان ته د دې قوم د مشرتوب لقب ورکوې؟ ولې موږ مشران نه لرو؟ د موږ مشران هغه دي چې امریکایان یې په ګونډو کړه. ته څنګه د لوګر د خلکو په نمایندګۍ باندې هغه لوګر چې د امریکایانو اډونه یې ورته مات کړل، هغه لوګر چې په دواړو انقلابونو کې باب الجهاد کور و، ته له داسې یو کور نه رمونه یې څنګه ووتلې؟ تا د سر په ګریوان کې کته کړی. ته چې دغه د لوګر ولایت ته تللې هغه خلک چې د امریکایانو په مقابل کې په شهادت رسېدلي له هغه شخو جنډو نه یې نه شرمېدلې. ورزیله دا دې نه ویل چې دغه شهیدان چې د لوګر دښتې په باندې آبادي سوي په کوم جرم باندې په شهادت ورسېدل؟ ته چې تر دې لوګره تللې تا نه لیدل دا شهیدان چې دا سپینې او شخې جنډې په باندې ولاړې وې چې دغه په کوم جرم باندې دا تا او ښېګانو د تا پلارونو بادارانو په شهادت ورسول؟ نه دا چې دا پوښتنه نسي کولی بلکې هماغه خلک چې د تا کلیوالان د تا عزیزان او تربوران په شهادت رسولي د مونږ قاتلانو په سینو باندې د میډالونه ورته وټومبل. شرم چیرته لرې؟ رنګ د تا خنزیر ورک سي. ته چا کوچای کړلې؟ ته چا د لوګر کړلې؟ راشه کنرې ته د لوګر ته راسه، ډېر نه 200 موټریز کاروان کې راسه او وایي مه تېرېږه. زه دې بیا نر بولم چې دا لوګري تا ژوندی پرېږدي ولا ګوډه او ما ټوټه ټوټه د بیرتارک ته ولېږي. دا د تا کور نه ده، د تا کور په واشنګټن او په نیوجرسي کې ده، نه دا د تا کلی ده او نه یې مونږ در سره منو چې ته د لوګر یې. ته یوه رمونه یې، ته یو عاقب پدر و مادر یې، ته د دغه لوګریانو په شمول د ټولو افغانانو قاتل یې. د تا په دور حکومت کې تنها 100,000 افغان سرتیري وژل شوي دي چې څومره به د نور افغانانو شهادت رسولي هغه اعداد او شمار هم له مونږ سره شته. دغه دښتې چې تا پکې په سلګونو شهیدان ولیدل چې ټول د امریکایانو په ډرون حملو په چاپو په مخامخ جنګونو کې په سینه ګزارونه خوړل. ته د داسې اتلانو کلي و کور ته ځې او سینه داسې کوې چې ما زغره نه ده اچولې. ته که زغره واچوې که وانه چوې ناشنا خبره خو یې دا ده وایي د ما داسې ورمېږ ده چې دا تورم نه وهي. قسم مې دې په خدایا شړونګه راته ودرېږه یوه څاپېړه دې وهم که ژوندی پاتې سوې غرغره مې کوي. د تیر ضرورت تا ته څه شي ده؟ یوه څاپېړه دې وهمه دې ته دې نه پرېږدو چې تا پسې مونږ توره راواخلو. د تا ورمېږ دغه نه ورمېږ ده د تا او د کلکې چرګې څه فرق ده؟ انجینر صاحب کلکې چرګې دې لیدلې دي که نه؟ خو دغه شی د اشرف غنیم نه یې لکۍ نه یې وزرې نه یې بڼکې سینه یې بوټه لکه د بطخې راوتلې ده. ځان ته بیا چغې وهې چې مزایل یې وولې او د ما سینه دې مونږ یې ولیدله چې په پغمان کې مزایل یې ولګېدې تا دلته یوه ډرتا وه. د مونږ اتلانو سره مه چېړه. قسم په خدای داسې خلک دي که دماغ درته خراب سم عرب کې دې سلطه کوي. پرېښه یې دې ته چې ته نور څومره جرمونه کوې. الله پاک چې دا وخت تا ته درکړی او د مځکې په سر یې پرېښی دې ولس ته دې نور هم شرموي چې تا کوم جرمونه کړي دي. مړې سترګې دا چوکۍ درنه پاتې کرزي ته وګوره کرزی په کوم حالت کې قرار لري. همدغه حالت دې تام دی انشاءالله. نجیب سرنوشت د څه شی سو ورسه دا اوس هم که موقع پیدا سو دا ما عهد کړی ده د هغه شهیدانو له کورنیو سره چې نجیب شهادت رسولي چې زه به د دې خنزیر په قبر باندې کینارابونه جوړوم. زه له خپلې وعدې نه یم اوښتی او ته که مړ سولې اول خو د افغانستان کې خدای مړ کومه همالته چېرته اروپا کې مردار سي چې په ولاړه دې قاق کي. که دلته مړ شولې قبر به د ما نه په لوګر کې څوک نه ویني. او لکه د کارمال معامله در سره کوو
ځکه ته دومره د اوس سړی سې شاه شجاع خلقیان پرچمیان کمونستان هغه د تا له تاریخ او کارکردګۍ نه شرمېږي ته ځې دغه لوګر ته چې روزانه یې له 100 شهیدانو زیات ورکړي دي که نور د هېڅ سترګو ته نه درېده هغه شهید د سترګو ته نه درېده چې له سعودي نه مسافر راغی ځوان زلمی زوی دې په همغه شپه ورته په بمونو کېښوده هغه دیوال چې دوی د دې په خاطر سپین کړی و چې بېګا ته به مو مسافر زوی کور ته راځي تر څو خپل د بچیانو مخونه وګوري هماغه دیوال دې ورته په وینو سور نه کړ هغه د دغه لوګر بچی نه و د هغه جرم او دوسیه د هغه قاتلان څه شول چې ته ځان د لوګر معرفي کوې دا ټول شهیدان د یو طرف ته پرېږدو د هغه شهید قاتل چېرته ده چې هغه زلمی زوی او پلار مسافر پلار پاس له 6 کلونو ته خپل کور ته راغی تر دې دې پرې نه ښوده چې یوه شپه له خپلو بچیو سره په ارام تېر کړي نه دا چې پلار هغه د زړه ټوټه هغه جګرګوشه د ورته په شهادت په داسې حالت کې ورسوه چې دومره غوښه یې پلار ته نیکه ته ونه رسېده دومره غوښه یې بچی یې ونه لیدله ته هماغه سورسترګی قاتل یې د موږ د بچیه ته د بښلو نه یې ته ولسمشر نه ته یو غلام او مزدور یې ته ولسمشر نه ته یو جاسوس یې ته ولسمشر نه ته خپل د بچیو قاتل یې او فخر مې بیا سینه هم داسې داسې کوې بې غیرته مرګ درته په کار ده دا اوس دې ما ته څوک اجازه راکړي زه اروپا ته ځم د دغه خاین د دغه جاسوس کارکردګي اروپایانو ته وایم چې تاسو څه سپی موږ ته راوستی ده چې روزانه خپل بچي داړي هغه اروپایان به هم در باندې لعنت ووایي خو تاسو د موږ د تبلیغاتو د درد د ښکاره کولو مخه نیسئ تاسو موږ نه پرېږدئ چې موږ خپل دردونه خلکو ته ووایو د موږ په زړه کې داستانونه پراته دي د ظلمونو او د وحشتونو تاریخونه پراته دي په کوم ظلم او وحشت موږ فریاد وکړو په کوم جنایت او جرم موږ اوښکې تویې کړو له کوم جنایتکار او خاین نه موږ وژاړو ملل متحد او صلیب سرخ او د دنیا مؤسسات دي لیکن د ما بچی د ما په مخ کې حلالېږي والله که څوک اوچتولو ته تیار وي په هلمند کې دغه وحشت چې تاسو وکړه په سلګونه خلک هم په شهادت ورسوه څاروي دردونکې خو لا دا وه چې یو پسه چې زخمي سوی و د یو شهید په وینو باندې خپله تنده ماتوله دغه شهیدان که د الله دربار ته ورشي ورته ووایي چې فبأي ذنب قتلت ولې په کوم جرم باندې هغه څاروی څه ګناه کړې وه چې د موږ د شهیدانو په وینو باندې څاروي خپله تنده ماتوله هغه انځورونه موږ ته را رسېدلي دي د هغه پسه انځور دومره دردونکی ده چې د یو ماشوم په خېټه کې را جمع شوې وینه هغه څټي خپله تنده پرې ماتوي ظلم انتها ده په افغانستان کې فلسطین برما د نړۍ ټول ګوټ ګوټ ته لاړ سي افغانستان غوندې ظلمونه پکې ډېر کم سوي دي دلته د وحشتونو داستانونه پراته دي دلته نه چې دا چې د واه معتصمات چغې وتلی څاروي د موږ د شهیدانو په وینو باندې تندې ماتوي دا وحشت چا کړی ده په ډېر سپین سترګۍ باندې دا بیا د طالب په اوږو باندې ورباروئ تاسو د معاف کولو نه یاستئ ژورنالستانو قسم مې د الله په ذات دی چې څوک ژورنالستان او خبریالان معاف کوي د هلمند د شهیدانو له وینو سره خیانت ده چې ژورنالستان څوک معاف کوي د لوګر او د بادغیس له شهیدانو سره خیانت ده د هغوی له وارثانو سره خیانت ده ځکه دوی د هغوی غږ اوچتولو ته نه دي تیار دوی د پروني جنایت پټول کړي دي دوی په رڼو سترګو خلکو کتو دوی د خلکو جنایتونه د خلکو د شهیدانو وینو باندې پردې اچولې هغه ظلم او جنایت د پټولو کوشش یې کوو دا خلک د بښلو نه دي که چا وبښه الله به ورسره حساب کوي دا خلک ونه بښئ دا مجازات کوي دا علني په چوکونو باندې دا منفوره بې غیرته رزیله جاسوس ژورنالستان باید محاکمه سي دوی د بښلو نه دي دوستم دې وبښل سي خو د یو مردار خاین خبریال دې نه بښل کېږي د دوی له لاسه مونږ دغه حالت ته را رسېدلي چې زموږ د ځوانانو ذهنونه نه دا چې زموږ په وحشتونو باندې غلی سي د ما ځوان نسل دې داسې وروزه چې ملا او طالب دې ورته دښمن که تروریست او القاعده دې ورته معرفي که لیکن سندرغاړې ډمان چې په مجلسونو کې ګډېږي هغوی نه دې ورته هنرمندان جوړ کړه که دا
طالب نه وای نن به د ما ځوانانو د هندوستان بوتانو ته د رام رام چغې وهلې. دا طالب جان لسې نن د الله الله نارې کوي. تا دې ته مجبوره کړي اوس د مونږ خویندې لکه د هندوستان غوندې ډم غوندې په میدانونو کې د خلکو په مخ کې وګډېږي، ځکه تا ورته هنرمند ویلې. تا ډېر په اوچته سویه د هغه نوم اخیسته. هغه د دې ته تشویقوه چې حجاب، پرده، ستر مات که، راووځه له کور نه، دغسې زندګي وکړه لکه اروپایانې چې کوي، لکه هندوانې چې کوي. ته په چادرۍ کې یوه حوره یې، ته د ښایست نمونه یې، ته یو څوک یې، ته په چادرۍ کې بند سوی یې. نه یکالله وحاشه. ارمانونه به مو ګور ته یوسئ خبریالانو، په تاسو باندې به سبا مونږ هغه غوبلې وکړو. سبا راځو د مزدور رسنیو، غلام او جاسوسو رسنیو، امریکا غږ، BBC، ازادۍ رادیو، پېژوا، ټولو مزدورو رسنیو واورئ. سبا ته که نه رانیئ، راسئ دلته مونږ سره بحث وکئ. که نه سبا ته مونږ په تاسو باندې ډېر راپورونه خپاره کړي. انجینر صاحب مهرباني وکړه. بند کړه.